افغاني خبره کوم ما سره بالکل سره سترګو تاسو هغه مذهبي ضرور یو تاسو کالم زما مذهب هغه تاسو چې سلام علیکم وایي صحیح خبره ده لیکن موږ افغاني ډېره مننه ته زما عزت کوي ډېره مننه تاسو دا چې زمونږ په ټولنه کې سورز مخکې یو خبر در نه کوم یو دوه دقیقې ماته سورز مخکې یو سړی چې عکس ولګو راغلی وو هغه آل هنود نه وو ښه فکر دې ونیسه آل هنود زیما په دې ټیک ټاک کې آل هنود زیما چې 2018 کې شپږ ویشت دقیقې یو ویډیو مې پوسټ کړی وو هر شی مې ورته ویلی وو اوس هم زه انقلابي سړی یم 2 دوره مې عسکري کړی دی دورې دوم د ډاکټر صاحب نجیب سره وم آرک کی خدمتی هم غونډې سیاست پانزه ترانسپورټ کوم په خدمتي آرک کوم هر روز ډاکټر نجیب سره لیدلی یم ما سره هر شی ډاکومنټ شته ټول خلک ماته پیژني ټول جنرالونه افغانستان جنرالونه کوم جنرال چې وایي چې اوتار سنګ څوک دي پیژني بالکل تاسو تا باندې ډېر ویاړم ته انقلابي سره انشاءالله ته چې یو نه یو ورځ کامیابېږي ان شاء الله حتما زمونږ په ټولنه کې زما اهل هنود ورور راځي ما ته وایي چې السلام علیکم نو دا ما دپاره ډېر د ویاړ ځای دی چې ته زما مذهب زما عقیدې ته احترام کړې زه باید ستا عقیده او ستا مذهب ته زه احترام ولرم موږ افغانستان کې مکتب زده کړی دی پښتو فارسي پنجابي ټول زده کړی دی موږ مکتب کې هم چې کلاس نه بهر تللی وو بیا بیرته راغلی وو سلام علیکم دا ډېر یو غټ خبره ده وروره ټول یو نوم دی ټول یو خدا نوم دی هر څوک خپل ژبه کې وایي بېشکه موږ ستاسو په څېر مشرانو باندې ویاړو ما اکثر کاکا مې پښتو را غلط نه کنم بسیار زیاد شده ډېر وخت شده پښتو از پشما ما برای هر مذهب احترام دارم بېشکه زه هرپال سینګ صاحب زه غواړم یو دوه پوښتنې له تاسو نه مشخص ولرم په افغانستان کې کومې سیمې پورې تړلي یاست کوم ځای کې مو ژوند کړی اگر امیر فارسی پرسان کنی اکثر در افغانستان او زمانی که در افغانستان بودین در کدام ولایت زندگی میکردین و خودتان در کدام ولایت پیدا شده؟ ما خودم تذکره به دست دارم از ولایت پروان ولسوالی جبل سراج. اوکی بسیار خوب. لیکن ما در کابل کلان شدیم. خب بسیار خوب. صرف برای تذکره گرفتن میرفتیم تذکره اسناد خود می آوردیم تماما عمر در کوچه برقی پشت سر مکتب نادریه همی سره که برقی میگفتن اون موجه زندگی کردیم کلشه. کدام ولایت هستین سب؟ لغمان شریف. اون نام خدا جلال آباد و لغمان خب کلشان شکر از خدا است. ما بسیار کلوز کت سردارا بسیار کلوز هستین. ما خبری زه غواړم یوه کیسه وکړم تېره ورځ مې په تاسو خلک چې دی ډېر کلوز دي سرداران سره دې خاطر چې جلال آباد او لغمان دواړو ډېر کلوز دي تاسو خلک بېشکه همداسې دی زه یوه قیصه غواړم تاسو ته وکړم هرپال سینګ صاحب زه په 2014 هلته په زمونږ ډېر افغانان چې دي په هغه کې اوسېږي په لاجپت نګر کې اوسېږي هلته زه ولاړلم هلته د یو رسټورانټ دی په نامه د مزار رسټورانټ ته مخامخ یو درملتون و دواخانه وه پکې زه چې هلته ولاړلم دوا مې په کار و نو هلته زمونږ یو ورور ولاړ و د اهل هنود نو خبرې اله فسادا دا خبره وکړله وایي د کوم یو قصه زمونږ پلار او زمونږ دغه ځای کې چې دوی اوسېدلي سره ډېر نږدې ملګري پاتې شوي وه نو بیا کومه مینه چې راکړله کوم احترام چې موږ ته وکړه هغه په واقعیت کې ډېر زیات دی د موږ په زړه کې نور هم ځای جوړ قدر یقین میتم که شما مردم لغمان جلال آباد که هستین یکی خب بسیار کلوز هستین کتی آل هنود و دومش هم که در هندوستان برین در هر کنج کنار دنیایی که مهاجر باشیم و شما یقین کامل داشته باشی که افغان کتی افغان کمک میکنه این مسائل تک تاکی کیاسی مسائل یک بیخی جداگانه است هر کنج کنار من اینجا در برمنگام ششتگی هستم در شهر لندن هستم هر خدمتی که باشه زواج صاحب من در خدمت هستم خودت برای من یک دکتر نجیب هستی من احترام دارم
یوه بخاطر که همه قدر وقتی که خود گپ میزنی هیچ گپ قومی نمیزنی، گپ مردمی نمیزنی، گپ ملت وطن نمیزنی، قوم پرست نیستی. اینمی بسیار کلان گپ است بر ما برای خودت احترام داریم و همیشه احترام خواهیم داشت. تشکر که ما رو آوردی، ما در خدمت هستم همیشه. یک جهان سپاس. هر چیزی که باشه فکرت باشه که مو با فوتوی خود که میایه و کسی او علی نود نیست. خب فکرت باشه. تشکر جان منانه که ما برای آوردی در پالی خود. بسیار تشکر. و کسایی که خدا گل میزنه یک جهان تشکر از این کسایی که گل میزنه، به خاطر که من خودم یک کسی انقلابی هستم. نه فهمم.